السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په نوې ویډیو کې ما تاسو د پاره د ویډیو جوړولو د پاره ډیر ښکلی او نوی یو اپلیکیشن را پیدا کړی دی. په دغه اپلیکیشن کې تاسو کوم ټرینډینګ ویډیوز چې په ټیک ټاک باندې ګورئ یا کوم سټیټس باندې ګورئ، ټیک ده، تیار ټیمپلیټس تاسو ته ملاویږي، سانګ به پې لګېدلي وي، لیکنې به پې شوي وي، خو سمپل تاسو چې پکې کم عکس خپل لګول غواړئ یا کومه ویډیو لګول غواړئ، تاسو به خپلې د موبایل ګیلرۍ نه صرف هغه سلیکټ کړئ، هغه ټیمپلیټ به سلیکټ کړئ، اټومیټکلی بس تاسو هغه ویډیو چې ده هغه به هماغه شانتې ټرینډینګ ویډیوز چې کومې دي هغه شان به جوړ شي. نو قدرمنو دغه ویډیو جوړولو طریقه درته په نوې ویډیو کې راښایم. ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه، خو د دې نه مخکې یو لوکیشن راز دی که تر اوسه پورې تاسو موږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسېږي. دې لپاره دغه اپلیکیشن به تاسو د ډسکرپشن نه یا کمنټس نه خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله هم چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ، د اپلیکیشن تاسو خپل په موبایل کې کولاو کړئ، ټیک ده. نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. که زما د موبایل په دې سکرین باندې تاسو ته ښکاري دلته کې چې کومه ویډیو دا شارټ کلیپ دی، صحیح ده، په دې کې دلته لیکلي هم شوي دي، خپلې بیکګراوند هم شته دی. سمپل تاسو به اوس دغه شانتې ویډیو څنګه جوړوئ. اوله خبره خو دلته که تاسو وګورئ تیار ټیمپلیټس چې دي هغه تاسو ته میلاو دي، دا وګورئ، دې ځای نه تاسو بیک شئ، ټوټل هر څه دې ځای کې تاسو ته تیار میلاویږي، دا وګورئ. اوس چې کم یو ټیمپلیټس تاسو خوښ وي، صحیح ده، مطلب په کم یو تاسو خپله ویډیو چې دا هغه جوړول غواړئ، نو تاسو به اول هغه د دې ځای نه سلیکټ کړئ. مثال په توګه دا شو، دا ما د دې ځای نه څه کړو، سلیکټ کړو. دلته کې تاسو وګورئ، اوس دلته کریټ یو آپشن یې تاسو له راکړی دی، سمپل په دغه کریټ باندې به کلیک وکړئ. په کریټ چې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس مخې له راشي. دلته کې جمع یو نشان تاسو له راکړی دی، په دې جمع چې تاسو کلیک وکړئ دا به اټومیټکلی ستاسو ته موبایل کومه ګیلرۍ چې دا ګیلرۍ ته راغلی، ټیک ده. اوس د دې ځای نه که تاسو کوم تصویر لګول غواړئ، فل لګول غواړئ یا هاف لګول غواړئ، کراف کولی غواړئ، نو د دې ځای نه تاسو ریسایز کولی هم شئ. چې کوم تصویر تاسو سلیکټ کو، پاس تاسو ته ټیک مارک یو نشان راغلی دی، په دغه نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ، پسې وګورئ دلته کې ډن آپشن دی تاسو له راکړی دی، ورپسې به تاسو په دې کلیک وکړئ. نو یو 2-3 سیکنډه ټایم بس تاسو نه اخلي، د هغې نه بعد به اټومیټکلی ستاسو ویډیو چې د هغه همدغه شانتي جوړه شي. څنګه چې تاسو کې دغه ټیمپلیټ وکتو، په کوم ډیزاین چې دغه ټیمپلیټ و، همدغه شانتي ویډیو چې د هغه تاسو سره دلته کې دا وګورئ تیاره شوه. اوس که تاسو وایئ چې دا واټر مارک چې په دې کوم دی دغه تې زه لرې کړم، نو سمپل په دې کراس باندې به کلیک وکړئ، دغه شانتې وګورئ، دلته کې یو ایډ دی، ایډ به وګورئ، نو دغه واټر مارک پتې ختم شي، صحیح ده. 24-25 یا 22 سیکنډ ایډ به وي، ایډ به واچ کړئ، هغې نه بعد به دې نه واټر مارک ختم شي. اوس په دا تاسو خپل موبایل کې سیو کوئ. څنګه ایکسپورټ آپشن یې تاسو له راکړی دی، سمپل په دغه ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ، سایز کم سایز کې تاسو سیو کول غواړئ هغه سایز چې دی هغه هم سلیکټ کړئ، نو دا به اټومیټکلی ستاسو موبایل ته چې دا ایکسپورټ شي، تاسو په موبایل کې به تاسو سره سیو شي. دغه شانتې که تاسو وګورئ نو ډېرې زیات ښایسته ټرینډینګ والا ټیمپلیټ چې دی هغه دلته تاسو ته میلاویږي. قدرمنو د ویډیو جوړولو لپاره یو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی، امید لرم چې خوښ شوی به مې، که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.